که چاته هم په وټساپ کې د ناشنا نمبر نه کال راځي نو هغه به موږ څنګه آپ کوو یعنې بلاک کوو به نو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو پوره وګوره، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج د سره لایک کړئ، زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضروري سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټیم باندې میلاویږي. دې دپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن که زموږ ویډیو په څوک په یوټیوب ګوري ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د دې ایپ لینک میلاو شي. که څوک په فیسبوک باندې ګوري د ویډیو له پاسه به تاسو ته د دې ایپ لینک میلاو شي، د هغې نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو چې کله ایپ ډاونلوډ کړو نو په دې کې به تاسو یو سیټینګ صرف وکړئ، هغې سره به ستاسو کوم کال چې راځي هغه به تاسو بلاک شي. نو چې کله اپلیکیشن ډاونلوډ کړو هغه به اوپن کړئ، داسې انټرفیس به تاسو ته راوالي، دا به تاسو آن کړئ. چې کله هم دا آن کړو دې نه مخکې به دا داسې مخکې لاړ شي. بیا چې کله هم تاسو دا ایپ ډاونلوډ کړی دی د هغه ایپ نوم به تاسو ته راولي وټساپ اننون کال بلاکر د لاندې درته ښکاري. په دې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې هم کله کلیک کړو د الاو نوټیفیکیشن اکسس دا به تاسو الاو کړئ. بیا به چې اعلان وکړو بیا به دا نوټیفیکیشن اکسس دا به کلوز کړئ. چې کله هم تاسو دا کلوز کړو بیا چې کله تاسو څوک په وټساپ باندې د ناشنا نمبر نه تاسو ته اس ایم اس کېږي خو کال به تاسو ته بیا نه راځي. نو د ډېره اسانه طریقه وه. نو که دا مسله هر چاته وي نو په دا شی حل کولی شي. او دا ویډیو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ. او زموږ ویډیو که څوک په فیسبوک ګوري نو زموږ پیج سره ضرور لایک او فالو کړئ. که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضروري سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه ویډیوګان تاسو ته ټیم باندې میلاویږي. والسلام.